Subscribe to the MZTV. آیت الکرسی مطلب خدا دے دا کورسائی والا آیت کورسائی تا پاربائی کم کرسی وئی اردو کی مورتا کرسی وئی او پختو کی وطا کورسائی وئی مطلب یہ اوٹکی دے دروانو زبانونو کی استعمالی گی انگلش کی وطا چیر وئی نو بہرحال دیتا آیت الکرسی ذکر وئی چے پدی کی دا اللہ دا کورسائی ذکر دے خو یو خبر گوری مخ کے نیادو ساتھائی دا کرسی دا سنر چی اللہ پدی بانی کینی زکا اللہ دا ناستنا دا ولاڑنا دا ملاستنا دا گرزیدون دا ہر سنا پاک دے اللہ سنگ دے اللہ دا جسم نا پاک دے او کسوک دی بارہ کے تحقیق کئی دی سڑی کی ایمان نشتا کدا اللہ دا ذات بارہ کے سوک تحقیق کئی نکدہ سڑی با دا ایمان نخلاسی گی بلکہ دا اللہ صفات و بارہ کے تحقیق پکار دے دا اللہ ذات سنگ دے دے کہ با تحقیق نکے کسو کئی دا بدعاتی دے او خیرہ کہ با مشرک مشی علماء حضرات لکی دے کہ صرف دا کرسی دی دا پارا دا چی دا اللہ طاقت سمرلوی دے زمونگ دا پیولو دا پارا دا باقی تب دا تحقیق نکے چی دا کرسی سمو اللہ پا دی کلکینی اللہ دا ناستنا بری اللہ ناستنا پاک دے نو دی تا آیت الکرسی پا دی کہ دا کرسی ذکر دے نو دا کرسی دم رغٹا دا چې د ازمکی او آسمانونه دا ټول چې کوم دی د دې کورسۍ وړاندې اسم نه دي او یو روایت کې راغلی دي چې دا کورسۍ دومره غټه ده چې یو غاټ میدانی نو د ازمکی او آسمانونه چې راټول کې په دې غټ میدان کې واچې نو دا به داسې ښکاري یو وړوکی بال یا د اوري دانا نو د ازمکو او آسمانونه د کورسۍ مقابله کې دومره واړه وي خو بیام دا اللہ جسم کو ثابت الکفر دا بنوے اس آیت الکرسی پا قرآن کریم کی دا فضیلت پا اعتبار سر دا ٹول غٹ آیت تے دا الفاظ پا اعتبار سر دا غٹ آیت نہ دے ام پا دی سورہ بقرہ کی یو بل آیت ذکر دے اے کہ دا قرض احکام دی یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین دا آیت مبارک دا الفاظ پا اعتبار سر دا قرآن دا ٹول غٹ آیت دا دے دا قرض والا خود فضیلت پا اعتبار سرا دا قرآن دا ٹولنا غٹ آیت الکرسی دی حدیث مبارک کی راضی حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ حضور نبی علیہ السلام تپوسو کو چھ دا فضیلت پا اعتبار سرا دا قرآن کریم دا ٹولنا لوی آیت کم یو دے نو دیو تو فرمائل آیت الکرسی نو نبی علیہ السلام پا دی خپل لاس مبارک بانے دے پا دی سینہ دا سی او آلو وردوئی مبارک دی شدا علم ہوئی دا پا جواب بانے حضور پاک خوشحال شو وردوئی مبارک دی شدا علم دا قرآن پا علم بانے با نبی علیہ السلام دیر خوشحالی دو او حضرات صحابہ کرام ہم پا دی بانے خوشحالی دو او یو روایت کی رازی حضرت ابو حریرہ رضی ہون روایت تے چھ نبی علیہ السلام فرمائی سورہ بقرہ سید الآیات دا ټول آیتونو سردار دی او پکم کور کی چې د سورې پکم کور کی چې آیت الکرسی تلاوت کیږي د دې کور نه شیطان وزي نو چې شیطان د کور نه وته تعویذونه ختم شو کور ختم شوي بد نظری ختم شو د خواخې انګور جنگ ختم شو درونو په خپلو کې د درونو بغض ختم شو ارس ختم شو او چې روزانه څوک آیت الکرسی په خپل کور کې تلاوت کوي نو اعلی بل یو روایت کې راځي نسائی شریف کی حدیث مبارک ته چې کم کس د هر فرض منپس یو ځل آیت الکرسی وای فرض منپس څوک چې د هر فرض منپس آیت الکرسی وای نو د دې سړی او جنت ته داخلي دو پمنس کې صرف مرګ رکاوټ ته صرف چې دې مړ شو ډایرک به جنت ته ځي اوس یو کس د مازیګر فرض مون نفس آیت الکرسی ویلا او د ماخام مون نمخ کې دې مړ شو حدیث کې دې به ډایرک جنت ته ځي ماسختن فرض مون نفس آیت الکرسی ویلا او سحر مون نمخ کې مړ شو ډایرک به جنت ته ځي دی امت د پاره خدای بانی کتلی د بخلو او په دغه بانو باندې عمل پکار دی نو آیت الکرسی دی د ډېر فضیلت والا آیت ته او دا تر کوم ځای پورې دی نو دا به سیمونږ وای او هو العلی العظیم تر دې پورې آیت الکرسی ختم شوه
کدینا پس دا بلا سو کو لا اکراه فی الدین وین وسره ثواب شتا خو آیت الکرسی صرف دک یو آیت ته خودی کې دا الله بڑای او پاکیم ډیره خشته بیان شوی دا زکه د آیت د الله له فخر نو الله فرمای الله تعالی الله دا الله خپل نوم دی ذاتی صفاتین مونږ ډیر دي خدا الله خپل نوم دی الله تعالی لا اله نشتره بل معبود نشتره بل خدای نشتره بل حاجت روا نشتره بل مشکل کشا نشتره بل خدای دا ټول دی بګي الا هو مگر صرف دغه الله دی الحیو چې ژوند دی الله ژوند دی مړ نه دی څنګه ژوند دی القیوم چې قائم دی قیوم ګور یو قائمی قائم مطلب ولاړ لکه ته ادری دی عربی کې وای قائم زید قائم زید ولاړ دی خو چې یو کس بل ادری د بل ادرو ذریعہ جوړ شي هغه ته قیوم وای او بل ادرون کی ذات صرف اللہ دی نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہو کہ گرتوں کو تام لے ساکی دا یو شعر دی اردو والا بار پرې دی نو ادری دی خور سړی شي قیمتي سړی هغه چې هغه بل ادری دا هر له حسر تا غسته شي په خپل ګټه وټه باندې خو په خپل ولاړې ما نو زه انسان نیما انسان هغه دی چې بل خوار غریب ما ځان سره په خپل خپل باندې ودرولو نو الله قیوم ذات قائمون کې دی په خپل قائم او دائم دې اسکل نه غورځيږي الله تعالی د مخلوق ادرون کې دی مخلوق هم قائم کړي ادرون کې مطلب پیدا کړي نو القیوم ادرون کې دی الله الحیو ژوند دی القیوم قائمون کې دی لا تأخذو سنتن نرازی اللہ بانی پرکالی ولا نوم او نخوب خوب دے سڑے ادشی پزان نپویگی او پرکالی دا خوب آثاری اسویلیو کی سڑے سترگی آسی او جھوٹو وحی دیتا پرکالی وی نو پا اللہ نا پرکالی رازی نا پی خوب رازی سا مطلب اللہ بالکل دا خوب دا ہر قسم نا پاک دے نو دکیگی لہو ما فی السماوات لہو دا لام پا عربائی زبان کی دا تملیک رازی ملک دا پر لہو مالک دے اللہ تعالی ما دا غصو فی السماوات چی پاسمانونو کی دی وما دا غصو فی الارض چی پزمکو کی دی پزمک و پاسمان کی چی ہر سدی دا دی ہر سم مالک اللہ تعالی دے منزل لذی سوک دے اغا کسو یشفعو چی سفارشو کی عندو اللہ تا اللہ بإذنہی مگر دا اللہ پا اجازت سرا ترجمہ الٹا کدا سی ہویا منزل لذی نشت دے سوکم یشفعو عندہو چی سفارش کی اللہ تا اللہ بإذنہی مگر دا اللہ پا اجازت سر چی دا اللہ اجازت نہیں شوے پیغمبران ہم سفارش نشکولے چی کل اللہ اجازت ورکی نبیہ با انبیاء سفارش شروع کی حافظان بشروع کی عالمان بشروع کی او بیا ټولنا غټ شفاعت او شفارس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا هر څه بد الله په اجازت سره وی یعلم الله پوهیږي ما پاغه سبانی بین ایدیهم چې د خلق وړاندې دي وما پاغه سبانی خلفهم چې د خلق نرست دي یادا سو غنا یعلم ما بین ایدیهم الله پوهیږي پاغه سبانی چې د خلق وړاندې دي وما خلفهم او د خلق شاته دي سو مطلب سج زمون دستور کو اڑان دی اغم اللہ تا پتہ سبب مخ کی غم اللہ تا پتہ دیو ترجمہ دادا چې سو زمون د پیدائش نمخ کی شمیو اغم اللہ تا پتہ دا او سبب زمون د پیدائش نرستو کیږي اغم اللہ تا پتہ دا او دا اللہ علم سمرا دے ولا یحیطون بشیء من علمه او دا اللہ دا علم ناسوک سشیم نشراغشتے الا بما شاء مگر اغسو چې الله غواړي د الله د علم نسوک احاطه نشي کوله سو مطلب د الله ټول علم سوک نشي راګیروله مگر که الله د خپل علم نسلو غوندو غواړي چاته به ورکی نو د الله ټول علم چاته پته نشته دی چې دا څومره دی او وسع کرسیه او راگیر کړی دی د الله کرسی السماوات اسماننا والارض ازمکی د الله کرسی ازمکی او اسمان راگیر کړي او مار دی الله په دې کرسی کینی نه الله د ناس ته نه پاک دی چې ته دومره غټه اسمان او ازمکه دا او دومره غټه کرسی دا
د دې حفاظت خو بلا ګران کړه دا خدای ستړي کیږي نه ولا يؤوده حفظهما او د دې دوانو حفاظت الله نستړي کوي الله د دې دوانو په حفاظت باندې ستړي کیږي نه وهو العلي او دا الله اوچت د اوچتې درجه خاوند دی العظیم او ډیل وی دی علی او عظیم کله کې مترادف الفاظ مطلب یو قسم معنی دا وهو العلی الله د اوچتې درجه خاوند دی العظیم او ډیل وی دی